سلامونه وخت مو په خیر د هر غړي خبرونو ته له ټلویزیون راغلاست. له نږدې یوې میاشتې وروسته هند له پاکستان سره په جګړه کې پر خپلې کمزورتیا اعتراف کړی. د هند واکمن ګوند یو لوړپوړي غړي ومنله چې پاکستان یې 15 الوتکې نسکورې کړي دي، خو له دې ټولو سربیره پاکستان په کور دننه له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. بلوچ بیلتون پالو ادعا کړې چې د بلوچستان د سوراب ولسوالۍ یې پاکستاني ځواکونو نیولې ده. د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند غزه کې روان ناورین غندلی او په دې تړاو یې د نړۍ هیوادونو ښکیل یخواو او د بشري بنسټونو چوپتیا دردونکې بللې ده. ملا محمد حسن اخوند له ټولو هیوادونو غوښتي چې غزه کې د اسرائیلو د بریدونو مخه ونیسي. په فلسطین کې د نسل وژنې او ستر بشري جنایت په غبرګون کې د ریاست الوزرا مقام اعلامیه په ډیر تعصب سره چې د فلسطین په غزه کې د اسرایلي اشغالګرو لخوا نسل وژنه جریان لري او هر ورځ هلته وضعیت د ټولو انساني اصولو خلاف د لا ډیر خرابېدو په طرف روان دی. د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه انسانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشري مرستو لارې بندې دي. د ټپیانو او شهیدانو د انتقال فرصت نه ورکول کیږي. بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د هغې پریکړې هرکلی کړی چې غواړي په کابل کې د خپلو سفارتي اړیکو کچه له چارسنبالي سفیر ته پورته کړي. د وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دوی هم په ورته اقدام سره غواړي په اسلام آباد کې د سفارت د شارجدافیر کچه سفیر ته لوړه کړي. خبرپاڼه کاږي چې د اقدامات به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګڼو برخو کې د همکاریو پراختیا ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې د چین او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو د منځګړیتوب نړیوال سازمان د جوړېدو په مناسبت غونډه کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو پراختیا په برخه کې د دې سازمان پر اغیزمنتیا خبرې کړې دي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ خپل پاکستاني سیال ته ویلي چې له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د لوړولو لپاره د پاکستان اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه والي، د باور زیاتوالي او د همکارۍ د پیاوړتیا لامل شي. اسحاق ډار د چین له لوري د منځګړیتوب نړیوال سازمان جوړېدل پر وخت اقدام بللی او د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو وروستۍ غونډې ته په اشارې سره زیاته کړې چې پاکستان د چین د منځګړیتوب وړاندیز مني او له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفیر کچې ته لوړوي. هند وایي چې له دې وروسته به مو سمندري ځواکونه د پاکستان د هر ډول برید ځواب مشري کوي. د هند دفاع وزیر راجنات سنګ ویلي چې له دې وروسته به د هند سمندري ځواک د پاکستان د هر ډول احتمالي برید پر وړاندې د نوې ډلې د ځواب ورکولو قومنده په غاړه ولري. د یادولو ده چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې په روانه میاشت کې له 4 ورځنیو نښتو وروسته چې پکې جنګي جیټ الوتکې، توغندي، ډرون او توپخانې وکارول شوې لا هم ترینګلي دي. دا د 2 بجو خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.